بیا عیسی د هغه ځای رخصت شو او د سور سرحد ته لاړو. هلته هغه یو کور ته ورغلو. هغه دا نه غوښتل چې څوک ترې خبر شي، خو هغه خپل ځان پټ نه کړی شو. نو بیا په هغه وخت د یوې ښځې وړه لور چې پیریانو نیولې وه، نو څنګه چې هغه د هغه نه خبر شوه نو زر دننه راغله او د ده په خپو پرېوته. هغه د یوناني نسل او د سورفنیکي د علاقې وه. هغې هغه ته منت وکړه چې زما د لور نه پیرې وشړه. هغه هغې ښځې ته وفرمایل چې اول بچي په خېټه مړول پکار دي. دا مناسب نه دي چې د ماشومانو برخه روټۍ دې څوک واخلي او سپو ته دې واچوي. هغې ورته وویل مالکه بېشکه، خو سپي هم د بچو د میز د لاندې ټوکړې خوري. هغه هغې ته وفرمایل تا چې دا وویل نو بېغمه کور ته لاړه شه، پیرې ستا د لور نه تللی دی. او هر کله چې هغه کور ته راغله نو لور یې په کټ کې پرته ولیده او پیرې ته تللی و. د سور د علاقې نه په واپسې عیسی د سیدا په لارې د دیکپولس په حدونو تیر شو او د گلیل د دریاب علاقې ته ورسېدلو. نو خلکو هغه له یو کوڼ سړی راوستو چې چاړه هم و او منت یې ورته وکړ چې په هغه خپل لاس کې دي. هغه سړی د خلکو نه یو خواته بوتلو او خپلې ګوتې یې د هغه په غوږونو کې وردن نه کړې او په خپلو لاړو یې د هغه ژبه مسه کړه. بیا یې اسمان ته وکتل او سویلې یې وکړ او هغه ته یې وفرمایل افتح، یعنی پرانستی شه. د دې سره د هغه غوږونه خلاص شول او ژبه یې ګویا شوه. عیسی هغې منع کړه او وی فرمایل چې چاته حال مه وایه، خو هر څومره چې هغه منع کول دومره به هغې خبره خوروله. د هغې د حیرانېدو څه حد نه و. هغوی وویل چې دی چې سم کوي ډېر یې ښه کوي، تر دې چې هغه کڼو له غوږونه او چاړاګانو له ژبې ورکوي.